کولهاپور د هند په لویدیځ کې 4 میلیونه اوسیدونکي لري. هغه هم د نورو هندي ښارونو په څیر ډیر نفوس لري. خلک په ساده کوډلو او ناپلان شو سیمو کې ژوند کوي چې د ښاري پلان جوړونې څخه بهر پکې سړی هیڅ درک لګولی نشي. یو څه وخت د مخه لا د کومې پته یا ادرس پکې معلومول ناممکن و. دلته 100 کورنۍ میشتې دي چې د اوسیدنې یو غیر قانوني سیمه ده. دلته هیڅوک خپل ځانګړی ادرس نه لري. سره د دې هم دغه فرمایش شوی پیسه د دروازې تر درشل رسیږي. دا د یوې ځانګړې شمیرې له برکته چې د ګوګل پلس یو کوډ دی چې د یو ځای طول البلد او عرض البلد رانغاړي. دا د بهاګیا شيري لپاره یو ښه اسانتیا ده. دغه کوډ راته د دقیق ځای موندلو لپاره راکړل شوی. پخوا به مو چې کور ته یو څه راغوښتل یا کوم خپلوان به راکره میلمه و، زنګ به یې راته واهه او موږ به ورته د ریکشا د تمځای یا څیرمه پرتو پلورنځایونو پته ورکوله. د پلس کوډونه پراتیما جوشي او ټیم یې رامنځته کړي دي. دغه مهندسه د شلټر اسوسییټس د غیر دولتي ټولنې بنسټ ایښودونکې ده چې په دغه سي ناحیو کې د معلوماتو کارولو په مرسته د خلکو ژوند ښه کوي. ډیجیټل پته د دوی وروستۍ هڅه ده چې له ګوګل سره په همکارۍ رامنځته شوې ده. دوی د دغه بیوزلې سیمې څخه د باندې د دې ښارګوټي نقشه په یوه لوحه نصب کړې ده. د هر کور لپاره یو ادرس پکې شته چې موږ ورکړی دی. دا اوسني حالت ته بیخي تغیر ورکوي. 230 کیلومتره لري په پونا ښار کې د ډیټا شنونکو یو ډله د نادولتي ټولنې په اصلي دفتر کې کار کوي. دوی د جغرافیوي معلوماتو یو سیستم کې تخصص لري چې GIS نقشې جوړول بلل کیږي. مشري یې پراتیما کوي. دوی هم د سپوږمکۍ لانځورونو او هم له ساحوي نقشو څخه کار اخلي سو یو دقیق ډیجیټالي ادرس رامنځته کړي. تاسو خو فکر وکړئ چې دا به یو کور وي، خو کو ورشي 3 کوره تر یو بام لاندې راغلي دي. نو ځکه د بیوزلو سیمو په ډیجیټالي کولو کې یوازې د سپوږمکۍ انځور بسنه نه کوي، بلکې باید ساحوي څېړنې وشي او نقشې ورته جوړې شي. پراتیما جوشي وایي چې دغه عین میتود د زیربنایي نقشو په جوړولو کې هم کاریږي. له عامه تشنابونو، ابراو، د اوبو ویشلو تر نقطو او کثافت دانیو پورې دغه معلومات د دوی په ویب پاڼه کې راټولیږي. دا ان په دفترونو کې د ناستو مسؤلینو لپاره هم ډیر مفید دي. کله چې هغوی دغه نقشې خلاص کړي نو کولی شي ټولې شبکې پکې ولیدلی شي چې موږ پکې راوستي دي. د اوبو د څانګې مشر په هر استوګنځي کې اوبو ته د لاسرسي څرنګوالی هم کتلی شي او په پلان جوړولو کې ورڅخه ګټه پورته کولی شي. دغه معلوماتو د پراتیما له ډلې سره د تشنابونو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په ډیری بیوزلو سیمو کې یوازې مشترک تشنابونه شتون لري، لکه دغه چې روانې اوبه نه لري. خلک ډیر انتظار ورته باسي او له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې نظافت نه مراعاتیږي. پراتیما هر چاته ځانګړي تشنابونه غواړي. د کولهاپور په دغه سیمه کې ټیم یې د خپلو نقشو په مرسته د بدرفه دغه څو محدود نلونه وموندل. اوس د ښاروالۍ چارواکي په ډېرې اسانۍ د ښار له عمومي شبکې سره د دغو نلونو د تړلو امکانات لري. ساریکا چوبدي اوس خپل تشناب لري. هغه وایي چې اوس د خوندیتوب او شخصي حریم د ساتلو یو ښه احساس لري. زه یو پیغله لور لرم. د ګډ تشناب استعمال ډیر خطرناک و. په تیره بیا د شپې لخوا هلته به سړی و چې زورولو به دا چې نلونه تیر شول نو موږ په کور کې د تشناب جوړولو پریکړه وکړه. په ټول کولهاپور کې د پراتیما ټیم تر اوسه پورې 3800 تشنابونو جوړولو ته لاره هواره کړې ده. د نقشو جوړولو ټیکنالوژي مرسته کړې چې چاپیریال دلته پاک او همداراز خوندي وي.